د سیګار د څېړنو پایله ښایي ولسمشر غني له هېواده پیسې نه دي وړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د سیګار څېړنې پایلې ښایي ولسمشر غني له هېواده پیسې نه دي وړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو څارنې ځانګړې اداره سیګار هغه ټول راپورټونه ردوي چې ویل شوي ولسمشر غني له هېواده میلیونونه ډالر سره تښتېدلی دی. سیګار وایي دوی سره حتی $1 میلیون هم نه دي وړي. د سیګار ادارې د دغه پلټنو د پایلو مفصل جزئیات لا نه دي خپاره کړي. ولسمشر غني له هېواده تر وتو وروسته تورن شوی و چې شاوخوا $1.9 میلیونه یې د افغانستان څخه په خپلې الوتکې کې لېږدولي دي. ښاغلي غني دا تورونه هماغه مهال رد کړي او نړیوال بنسټونو یې غوښتي چې په دې اړه یې بېطرفه څېړنې وکړي. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.